سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستئ. دوستانو نن په دې باره کې ویډیو لرو. که چېرته تاسو یو موبایل اخلی نو تاسو ته به داسې یو کوډ دروښیم چې تاسو ته به د موبایل ټول عوارض معلوم شي چې د موبایل په کوم ځای کې عوارض دی، یعنې مشکل لري، به تاسو ته معلومیږي. نو دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښه شوه زموږ یوټیوب چینل دا سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له دوستانو سره هم شیر کړئ. کیدای شي دا ویډیو د نورو دوستانو ته هم ستاسو په کار راشي. نو دوستانو تاسو به دلته راشئ، اول دغه فون چې لیکلي فون باندې به کلیک وکړئ. دلته یو کوډ دی دوستانو، تاسو به دا ورکئ سټار هیش 7353 هیش. دا چې دوستانو تاسو کله ووهه تاسو ته به دلته ډېر آپشنونه ښکاره شي، میلوډي و، ویبریشن و، سپیکر و، ډایمنګ. تاسو به اول په دې میلوډي باندې کلیک وکړئ. دا دوستانو د دې دپاره دی دغه مخامخ دغه لاسپیکر چې دوستانو تاسو کوم یو ګورئ، دا وګورئ، د دې دا مخامخ لاسپیکر جوړ دی. دا دویم دی دوستانو ویبریشن یا لړزه، د دې لړزه هم دوستانو جوړه ده. دا سپیکر دی، سپیکر یې هم جوړ دی. او دا دوستانو ډایمنګ دی، دا هم جوړ دی. ورپسې کمره ده، ورپسې وایټي کمره ده، بیا یې بلیتوت دی، په بلیتوت یې زه کلیک کوم. د دې بلیتوت دوستانو د موبایل هم جوړ دی. نو دا زه بیرته بندوم. دا مې چې کله بند کړو دوستانو، دا ټي اس پي موډ ډاټ موډ دا چې دی دوستانو دا د موبایل شیډ معلوموي. اکثره خلک د موبایل اخلي خو په شیډ نه پوهېږي چې آیا د موبایل شیډ جوړ دی او که خراب دی. نو دې لپاره به دا موبایل تاسو داسې کوئ دوستانو، که دغه ذکر ته دوستانو څه دغه ښکاره شوه تور دغې غوندې، نو دا موبایل شیډ لري. نو دا موبایل وګورئ دوستانو، دا په مکمل ډول تک سپین دی، نو دا شیډ نه لري. نو دې ځای نه هم دوستانو تاسو وځئ، دا وګورئ، زه په بیا په همدې کلیک کوم، دا وګورئ، د دې ټچ هم جوړ دی. دا بل دی دوستانو ټي اس پي ګریډ موډ. په دې چې کله دوستانو تاسو کلیک وکړو دلته یې ټچ معلومیږي. دا وګورئ دوستانو، زه اوس ټچ دلته معلوموم، د دې ټچ هم جوړ دی. دا زه ټولې خانې دغه کوم چې زما د موبایل په ټچ کې څه مشکل نه وي. دا وګورئ دوستانو ټچ هم جوړ و. دا سنسور یې اوس ګورم، دا یې هغه سنسور دی دوستانو ستاسو د موبایل د روټیشن سنسور. دا اوس وګورئ، دا موبایل زه تاوم، دا وګوره دا هم واوښته، دې خوا ته هم بیا دا وګورئ دوستانو، دا هم جوړ دی. اوس له دې ځای نه وځم، دا دا سنسور دی. دلته دا لاس چې دغه تاسو که چېرته زنګ درته راځي او یا په واټساپ کې څوک وایس میسج کوي او دغه غوږ ته ونیو موبایل، نو دا وګورئ په اتومات ډول د موبایل سکرین هم ګل کېږي. دا یې هم جوړ دی. ورپسې لایټ سنسور دی، دا یې هم جوړ دی. نو دوستانو د دې کوډ نه تاسو استفاده کولی شئ. یو بل کوډ هم دی، د دې څخه هم تاسو استفاده کولی شئ، سټار هیش 0 سټار هیش. له دې څخه هم استفاده کولی شئ. په دې کې بیا نور اپشنونه هم دي، ریټ، ستاسو د موبایل د سکرین سره سور اپشن هم جوړ دی، شین هم جوړ دی، بلو هم جوړ دی. دا یې ریسیور دی. ریسیور په دې کې د دغې لاسپیکر معنا ورکوي، دا یې جوړ دی. ورپسې ویبریشن دی، ډایمنګ دی، ټچ دی، سپیکر دی، دا هم جوړ دی. لو فریکونسي، تاسو به اول د 100 دا چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ، غوږ ته به یې ونیسئ. دا چې بیا په 200 باندې کلیک وکړئ، که دې لاسپیکر چېرته اواز بدل کړو نو جوړ دی. بیا په دې 300 باندې کلیک وکړئ، که دا لاسپیکر په اتومات ډول اواز بدلوي، غوږ ته به بیا ونیسئ، دا خپل اواز بدلوي. 100 کې چې پرېږدئ یو رقم اواز وباسي دا لاسپیکر، 200 کې چې پرېږدئ بل رقم اواز وباسي، 300 کې چې پرېږدئ بل رقم اواز وباسي. نو دغه کوډ څخه هم تاسو استفاده کولی شئ. نو دوستانو دا کوډ چې دی ډېر مهم دی د موبایل اخیستلو په وخت کې. تاسو باید ډېر دقیق اوسئ دغې آپشنونو ته. په دا مهم آپشنونه په دې موبایل کې کوم یو چې دي، هغه که کمره ده، که سنسور دی، که ټچ دی، که ویبریشن دی، که لاسپیکر دی، هغه ټول په دې کې شته دی. تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یې دلته معلوم کړئ. نو دوستانو دا وه معلوماتي ویډیو چې ما درته جوړه کړې وه. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي له دوستانو سره یې هم شیر کړئ. او که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.